السلام علیکم. د تلبین نوم به تاسو اورېدلی، که چېرې تاسو نه یې اورېدلی نو په دې ویډیو کې تاسو مکمل تفصیل سره پوهیږم. تلبین اصل کې د عربو ډیش دی، د عربو پخلی دی او د پیغمبر اسلام د ډېرې خوښې خوراک و. د پیغمبر اسلام چې د خوښې خوراکو اندازه ولګوئ چې هغه به څومره بهترین خوراک وي او څومره فایدې به لري. ډېر زیات طاقتور غذا ګڼل کېږي تلبینه. هغه خلک چې د زړه کمزوري ورته، د وینې کمزوري، وینه پکې کمه وي، ډېر سستي وي، جسماني کمزوري وي، نارینه چې مردانه طاقت یې نه وي، مردانه کمزوري وي، مردانه چې کوم بې اولادي وي نارینهو کې، هغې دغسې د اچ پایلوري چې معدې السر وي، کولمو کې زخم وي، شوګر مریضانو دپاره، د زړه کمزوري د چا هغه مریضانو دپاره، پټو کمزورتیا دپاره د دې ټولو علاماتو کې دا ډېر بهترین رزلټ ورکوي. ګوره دا علاج بالغذا دی. علاج بالغذا هغه حالت ته وایي چې د بیمارۍ نه مخکې د هغې مخنیوی وشي، د هغې سرطباب وشي. کوشش کوئ علاج بالغذا باندې عمل کوئ. د ډېرو بیمارو نه به انشاءالله الله پاک تاسو محفوظ ساتي. تلبینې ډېر اسانه طریقه ده. هسې خو د کپنیانو تلبینه هم راځي په پیکینګ کې. ښه سټنډرډ کپنیانې شته دی، معیاري کپنیانې تاسو هغه هم اخیستی شئ. خو زما په خیال بهترینه طریقه دا ده چې په خپله تلبینه تیاره شي او ډېره اسانه طریقه ده. 4 اجزا دې کې شامل دي. ګوره په لومړي نمبر به تاسو د اوربشو دلیه واخلئ. دل شوي اوربشي عامې میلاویږي، پنساري سره او وړو والا مچین والا چې کوم وي هغې سره میلاویږي. دل شوي اوربشي تاسو واخیستلي، دې سره بیا چې کوم دی کجورې به تاسو سره واخلئ. کجورې هغه راخلئ چې کومې نرمې کجورې وي، سافټ چې وي. پستې کجورې به راواخلئ. ګورئ لومړی به تاسو 3 یا 4 چمچې دل شوي اوربشي یا د دل شوو اوربشو وړه، د اوربشو وړه هم پکې استعمالولی شي، هغه په تاسو 4 یا 3 چمچې په لوښي کې واچوئ. دا تاسو د یو کس لپاره تلبینه تیارېدل ښایمه. که کسان ډېر وي نو ډېر مقدار کې تاسو اچولی شئ، استعمالولی شئ. 3 یا 4 چمچې د اوربشو دلیه، د اوربشو وړه مو واچول لوښي کې، 1 ګیلاس پی پکې واچوئ، هغه کې چمچ تاوئ، په مزه مزه ورپسې اور بل کړئ. چمچ تاویږي هغې پسې دې سره بیا ورپسې تاسو دې کې پستې کجورې شپږو دانې واچوئ، هډوکي به ترې لر کړئ او بیا اور پسې بل کړئ، دغه شان چمچ به دې کې تاوئ. په اخري کې به دا تاسو 10-15 منټه پس دې کې دا به تاسو اندازو لګي تیار شو، بیا پکې 2 چمچې شات واچوئ. اوربشي یا اوربشو وړه یا اوربشي دلیه پکې واچولی شوه، پی پکې واچول شي، کجوره او شات، دا 4 اجزا دې کې شامل شو. دلیه تاسو تیاره شوه. د اور نه یې راکوزه کوئ، یخې کوئ. تاسو تړ متړ ګرم هم خوړی شئ او تاسو دا یخه کوئ، فرج کې کیدئ او هغې نه پس هم تاسو خوړی شئ. تاسو دې کې غوزان اچولی شئ، بادام اچولی شئ، پیستا، کاجو، څومره چې وچې مېوې دي هغه اچولی شئ. که چېرې تاسو له جیب اجازت نه درکوي، وس مو نه کېږي یا تاسو خوښ نه وي، هسې خو پکار ده چې ډرای فروټ دار چا خوښ وي، ډېر فایدې لري، نو بیا تاسو بغیر د وچې مېوو نه هم دا استعمالولی شئ. همدغه 4 اجزا دي پکې د اوربشو وړه یا دل شوي اوربشي، شات، پی او کجورې. دا چې تاسو استعمالوئ 40 ورځې مسلسل استعمال وکړئ، د دې تاسو بدن کې انتهایی مثبت تبدیلیانې محسوس کوئ. او بل هغه خلک چې د خېټې نرمېدو لپاره چا خېټه سخته وي، قبض وي، دوایانې استعمالوي، د دوایانو ضرورت به ورته نه راځي انشاءالله. دې سره به خېټه نرمه شي، کولمې بې صفا شي، د کولمو صفایي کوي، د کولمو زخم ورسره ټیک شي، اچ پایلوري پوزیټ چې کوم د معدې السر هغه ورسره ټیک کېږي، پټو کې طاقت راځي، پټو کمزوري ختموي، هډوکي کې طاقت راځي، د زړه کمزوري ختموي. لو بي پي والا هم استعمالولی شي، های بي پي والا هم استعمالولی شي. شوګر مریضان دې پکې دا احتیاط کوي چې شات دې پکې نه اچوي، کجوري مقدار دې پکې لږ کړي، نو هغې دپاره هم ډېره زیاته فایده ده. بل احتیاط دی کې دا پکار دی چې کوم ماشومان دي د 2 کالو نه کم، هغې له خوراک نه پکار ده که دې کې داسې اجزا چې دا خېټه نرموي، خېټه خرابوي، یا داسې اجزا پکې ژوندي وي ډرای فروټ په شکل کې چې هغه مرۍ کې ساه په نالۍ کې انښتېدی شي. نو ډېر زیات فایدهمند څیز دی. علاج بالغذا باندې تاسو خپل ژوند راولئ، نو ډېرو مسلو نه به الله تاسو محفوظ وساتي. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره د ما را چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.